ها پاور پوینټ کې موږ تاسو کار کوو په سلاید شو ټیپ کې سلاید شو کې مثال ته ولاړې په دریم سلاید کې غواړي چې لاول سلاید نه شروع کې نو فرام بیګینینګ کې د دې شارټ کټ دا F5 F5 بټن لاول سلاید نه شروع که غواړي چې په دریم سلاید کې مې کلیک کړی یا څلورم کې دغه موجوده سلاید نه شروع شي نو فرام کرنٹ سلاید او دې شارټ کټ چې دا شیفت پلس F5 او دا دې زم کېږي پریزنت آنلاین غواړي چې دا درس دلته تاسو اوس ګورئ انټرنیټ باندې نور خلک هم ګوري دې لپاره به سرویسز انسټال دغه نه بغیر نه کیږي انټرنیټ نه به مایکروسافټ کمپنی هم کېدای شي لږ څه کې او غواړي زموږ غټ سیستم دی جوړ کړی دی نو کېدای شي څه به ګټې څه فیصدي خو موږ ته هم کې راکړی چې ټول خو پیشو خو دې خدای لپاره موږ نه نیسي که نه خو خوري خوند ورکوي راځو کسټم سلاید شو ته کسٹم سلائیڈ شو چې دا فرض کوي دا که موږ د افغانستان باره کې معلومات دي که 5 بټن وایو نو ټول سلایډونه موږ ګورو خو که موږ په زونونو وویشو بیا چې د کوم زون کسان راځي صرف هغه سلایډونه باید صرف تور ښکاري په خپله خوښه په دې شو کې په دې سلایډ شو کې دننه یوه سلایډ شو جوړول چې هغه ته په برخو باندې وویشي او چې کله ته کلیک به کوې صرف هغه سلایډونه د هغو پورې مربوط سلایډونه ښکاري نور نه ورته ښکاري لکه اوس دا کوم یو زون ده موږ تاسو چې فعلا قرار کې لرو ځان نه دی ویلې که ښه زه به یې لږ اسانه کړم ښه نو راځو په دې کې موږ کسټم شوز دې باندې کلیک کوو نیو او دې ته زه نوم ورکوم اول ورته یم چې داسې کار وکړه د اول کابل زون د موږ بیا سي فرضي نومونه ورکړو اوږده نومونه نه شروع کولی په دې کې فرض کړي دا 2 سلایډه دي یا 10 دي یا 15 دي به ټول انتخاب کې اډ وکړي یا فرض کړه لوګر هم د دوی سره ده په دې لیست کې بیا کوم یو پورته وړي کوم ښکته وړي کوم یو ډیلیټ کوي ډیلیټ بېرته یې راوړلی شي له دې ځایه اوکې دی یو کسټم شو دی جوړ کړی یو بل هم کې جوړوم دا خو د مرکزي زون یا د کابل زون چې کوم کسان راځي تالار ته صرف د هغو معلوماتو ته ښکاري زه ورته وایم چې اوس یو بله شو جوړه کړه دې ته نوم ورکړه پکتیا زون فرض کړه جنوب ختیځ زون په دې کې ورته چې یو دغه سلایډ راواخله بل دا راواخله او بل اوکې دې ګټه چې د کومه شو لیدل غواړي فرض کړه د پکتیا خلک راغله لوی پکتیا خلک شو کلیک 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 ختم چې کوم دوی پورې مربوط سلایډونه هغه مې پکې راخیستي بیا راځم د کابل ول چې راځي له دې ځای هم کېږي ښه دلته کلیک نور سلایډونه نه ورته ښکاري په سلایډ شو کې او دې کې تاسې باید چې نورې بټنې دی یوه کاپي د دې کابل زون واخله یا بیرته انتخاب کړه دا ریموو کړه ډیلیټ کړه ایډیټ کړه ځینې ایډیټ د تبدیلي لپاره استعمالوي کوم یو ته لرې کوي کوم اضافه کوي کلوز سره څنګه کېږي کلوز کېږي یو شو سره یې ښیي نیو سره نوی پکې جوړولی شي له دې نه پس راځو سیټ اپ سلایډ شو ته سیټ اپ سلایډ شو کې د کار کول نه مخکې راځم دغه آپشن یې ته وایم دا بیرته ټولې په دې کې شته بغیر له ځینو نه هاید چې کله زه په عادي ډول F5 بټن وایم اول دا سلایډ راځي بیا کلیک کوم کابل په نوم سلایډ راځي بیا کلیک کوم لوګر په نوم سلایډ راځي زه ورته چې دا یو سلایډ پټ کړی دی شو کې نه ښکاري کابل په نوم نو هاید سلایډ هلته ګورې یو خط پر راغی په دویم باندې اوس F5 بټن وایم پریزنټیشن شروع شه نیکسټ کابل کې ونه ښودل شه او ډایرکټ د لوګر سلایډ ته لاړو که وایي چې نه بیرته د غیر فعال کوم سي نو غیر فعال ریهرس ټایمینګز که غواړي چې پریکټیس وکړي چې دغه زه په څومره وخت کې کولی تشریح کولی شم یو هومره وخت د دې سلایډ سره زه ریکارډ کړم یو هومره وخت پس به دا په خپله بدلیږي نو دې باندې به کلیک کړي ښه دا د موجوده سلایډ وخت ده دا د ټولې شو سلایډ شو وخت د افغانستان هسټري بیا ورته چې نیکسټ بیا کابل د کویک براون فاکس جمپسو د لیزي ډاګ دغه هغسې دا داسې څه وضاحت دی چې ورکوو بیا ورته چې نیکسټ بل سلایډ ته لاړ شه په لوګر سلایډ چې څومره وضاحت کوو هغه دې وکړه بیا دې ورته چې نیکسټ بل ته ورشه اخر کې دې ورته چې بس د ما ټول سره ریکارډ کړه چې کله دې ریکارډ کړه اوس سره سیو کړه یس اوس چې کله ته F5 بټن ووایې پریزنټیشن شروع شي صبر ورته وکړه اوس خپله یو عمره وخت پس بدلېږي افغانستان ښکاري که نه دا د کابل بیا 4-5 ثانیې مې دغه ته وخت ورکړی بغیر له کلیکه تاسې ګورئ اوس دا هم بدلېږي لوګر بیا دلته آپشن ده یوز ټایمینګز
دا فعال د ځکه وخت باندې بدلیږي کوای چې وخت سره ریکارډ وي خو استعمالېږي د نه په کلیک باندې وبدلیږي F5 بټن و اوس په وخت نه بدلیږي اوس به ته کلیک کوې بدلیږي بیا وخت چې کوم ریکارډ کړی هغه اوس کار پرېښود له دې نه بغیر راځو بل اپشن د موږ تاسو سره په دې کې که دا وخت تر کلیر کې را وشي کلیر ټایمینګ ان کرنٹ سلاید موجوده سلاید نه لري که یا ټول سلایډونه نه لري که دا وخت یا نریشن غږ ته وایي اواز دې سره موږ تاسو ریکارډ کولی شو دغه اواز چې کوم تاسو ریکارډ کړی دا ډیلیټ کړي د موجوده سلاید نه یا له ټولو سلایډونو نه دلته موږ تاسو وخت هم ریکارډ کوو په هر سلاید باندې چې کومې خبرې کوو هغه هم ریکارډ کېږي خو د ما د دې مانیټر او د پروجیکټور چې کوم ریزولوشن دغه کې فرق ده چې کله زه ریکارډینګ شروع کوم دا ګډوډي بیس مې یو کلاس ته ویلې د لسو بجو کلاس ته ګډوډ شي بیا مې وروسته ځان ته دغسې هغه ویډیو ریکارډ کړله او یو نوښت بل کې راغلی ده چې که زړې د پاور پوینټ ویډیوګانې لیدلې وې دغه نه یو نوښت دغه کې راغلی په 2019 کې تاسو ته ویډیو ما ریکارډ کړی د دغه ځای کې د کیمرې چې د ویب کیم فعال شي زم کې ښکارم په ویډیو کې په دغه ځای کې تاسو به لږ وروسته ګورئ هغه ویډیو کې بیا پسې وګورئ دغه مې ټول په هغه باندې چې کومې خبرې دغه اپشن هغه مې هلته ویلې دي ښه راځم اوس دلته پلی نیریشن بیا دلته چې کوم غږ سره ریکارډ کړی دی هغه د نه ورته راځي زه بیا په غږېږم دا مه پلی کوه او شو میډیا کنټرولز چې کله بل تیر درس کې موږ تاسې ویډیو راواخیستل هغه کې هغه پلی بټن و درولو بټن و مخته کولو بټن و هغه دې ښکاري که نه دې ښکاري شو په دوران کې یا دې ښکاري پریزنټر ویو ما ته دې په همدې ډول ښکاري یا په دې کې څه اپشن اوس نور یې اضافه کړي دي خو تاسو ته به داسې ښکاري دغه رقم F5 بټن چې تاسو ته به داسې ښکاري او په دې نور دې ګټه چې ده دې ګټه دغه ده چې دې نور چې دې کې لږ څه نور وضاحت تاکړی د اضافي دغه هم درته ښکاري چې کله پریزنټر فعال کړي خلکو ته معلومات نه کېږي چې تا ته ځان ته لیکل کړي دي هغه نه یې موږ ته وایي خلکو ته فل سکرین ښکاري په دې دویم مانیټر باندې تا ته په هغه ډول ښکاري تاسو ته په ویډیو کې فل سکرین نه ښکاري ځکه چې ویډیو خو د دغه سکرین ریکارډ کېږي ښه دلته به اوس تاسو ته فل سکرین ښکاري چې کله زه فعال کړم په دغه ځای کې بیا په هغه ډول ښکاري کوم چې دلته ما ته ښکاري نو دوه ډوله لیدل شول ما ته هغه اضافي معلومات هم ښکاري مثلا مونوګراف کې چې ته یې راکړ دا هم ښه سیسټم ده که استادانو ته معلومات نه کړي کوم جنۍ دی د خپل کمپیوټر د ځان سره وایي دا سیسټم چې فعال او F5 بټن وایي اضافي معلومات ټول یاد نه هلته کله کله ورګورې که نه خامخا د عمر ورکتل کېږي او یوه نقطه دې بله کې لیکلي اضافي که نه هغه ووایي د مثال د دې نقطې په وضاحت کې هلته نور وغږېږي نو راځم څنګه کار کوي پریزنټ دا به اټومیټک انتخاب کوي په دې کې تاسو کولی شئ اوس مخکې به دلته سیکنډري مانیټر هم پرایمري هر وخت همدغه مانیټر د کوم ته چې د لیپټاپ سره چې لګېدلی سیکنډري مانیټر دویم مانیټر ده په دې کې مخکې و چې شو په کوم یو باندې غواړي اوس یې فعلا دغه اټومیټک آپشن جوړ کړی ده دا به ورته انتخاب کې پریزنټر ویو به فعال کې څنګه دی چې F5 بټن ووایي ښه تاسو ته په فل سکرین ښکاري ما ته دلته د ریکارډینګ کې دغه سکرین ټول نه راځي فعلا دا فل سکرین څه هغه ځان ته څه دا ځان ته څه د ریکارډینګ نیمایي کې ټول نه کې ښکارېده دغه برخه چې ما DSF څه اضافي معلومات دلته لیکلي دا هم ښکاري نیکسټ بټن هلته تاسو ته یو شان نه ښکاري دلته زه کلیک کوم دویم سلاید ته ځم یا بېرته تېر شوي سلاید ته ځم دلته زه قلم سره راخلم پن او دلته لیکل هم کوم تاسو ته معلومات نه کېږي چې زه دا له کوم ځای نه راخلم دلته زه په دې سی آل سلایډز باندې کلیک کوم تاسو ته هماغه رقم ښکاري ما ته تاسو ته دلته اندازه بیا ولګي ویډیو کې ما ته هر یو سلایډ جلا جلا ښکاري ډایرکټ زه به د پکتیا په سلایډ کلیک کوم تاسو ته هماغه راوړي او همدغه رقم سرچ بټن زوم کړه زومینګ بټن بلکې سرچ بټن د کومې باندې چې کوم برخه باندې زه کلیک کوم تاسو ته معلومات نه کېږي دغه کې ویډیو کې ښکاري هغه برخه ته غټېږي بیا د هینډ په واسطه باندې تاسو بل طرف ته وړلی شئ یا بېرته ورته چې تر لرې او سره بلیک اور ان بلیک سلایډ شو دې باندې کلیک کې توره تیار وشي یا بېرته دې نه وي او دلته د درې ټکي دغه اپشن چې کومې دي مګر تاسو ته مخته په سلایډ شو کې هم راځي هغه باندې بیا هلته کار کوو ښه زه له دې نه وځم نو اسکیپ بټن وایم بېرته خپل حالت ته راغی دا موږ تاسو ټول ویل خو زه راځم دلته څه اپشنې نورې دي presented by a speaker full screen
شو څه رقم ده F5 بټن وې فول سکرین ښکاري کوای چې نه دریم اپشن انتخابو browsed by an individual window دا چې کله ته انتخاب کې F5 بټن وې بیا ټایټل بار سټیټس بار او ټاسک بار دا اوس ښکاري مثلا بل پروګرام کې د کار کوو کلیک کوه هغه هم بدلیږي بل اپشن چې دا بټن کوي والا browsed at a kiosk full screen دلته متوجه ها browsed at a kiosk full screen د چې کله انتخاب کوو کې د F5 بټن دی وای کلیک کوه نه بدلیږي کبل څوک راسي کلیک وکړي نه بدلیږي دا په داسې وخت کې استعمالېږي چې تعالی تعالی خلک روان دي موضوع څه شي ده د احمد محمود مونوګراف دی د افغانستان هیستوري تشریح کیږي نه نو څوک نابلده کسان راسي وګوري خدان موضوع دغه ده کلیک باندې بدلیږي نه نو چې کله تعالی ته کسان را پروشل د کوم کس کارتیا ورته چې وایي دغه موضوع خو کینی کارتیا نه وځي دغه وخت ځای کېږي نو ډېر خلک له چا نه پوښتنه نه کوي اکثره تعالی نو کې کنه د ځان به تخکاری چې راسي کنه چې چا نه پوښتنه وکړي چې شي دی وایي دی ولا نه درا وخت کنه دراسي غیرت هم ډېر خلک پوښتنه نه کوي نو هغه تاسو تر له ټول کوي چې خو کینی کنه خو دي دلته بیا چې کله تاسو کسان پوره شول وخت پوره شو د سیمینار دی غونډې اسکیپ بټن وایي تر روزه راشه د سیټ اپ سلایډ شو خپل بیرته انتخاب اوکې نو بیا به دغه نورسته ستونزه نه بل اپشن چې د دې کې لوپ کنټینیوسلی انټل اسکیپ ګورئ چې کله دا غیر فعال یو ته 5 بټن وای نیکست 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 څنګه چې سره ورسیږي په خپل بنديږي کوای چې نه تکراری کسان دی راځي د غیر سلایډ چې کوم د پریزنټیشن چې کوم د سلایډ شو ته خودل کیږي نو دا تاسو د څه کوي چې نه دی بنديږي لوپ کنټینیوسلی اوکې کې 5 بټن وای کلیک 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 سره ته ورسیږي بیا دا سلایډ شروع شي کته چې زه نور دی راشي دا وته کوم مخکې چې کوم ترلو ور اخلاص کړه بل دوز دا ښه راځو سیټ اپ سلایډ شو تا لدينا پس د اپشن نو دی شو وداوت نریشن دلته مشته ګورل ته ما غیر فعال کړی دلته به فعاله غږ چې کوم سره ریکارډ کړی ا دینه سره راځي شو وداوت انیمیشن دا اپشن بیا تل نشته انیمیشن الیکل تګ را ټیکسټ نو دی کور کړی کوي چې زر دی بدلیږي دا باندې وخت نه ځای کی او disable hardware graphics acceleration د دې لپاره استعمالېږي چې کمپیوټر چې کومه دا گرافیک کارت لري او ویډیو عکسونه ډېر ښه صحیح ښي صفایي ښي تصویر او غواړي چې هغه پسې ډیسیبل کړي چارج ډېر وي بیا ښه څومره تصویر صفا کېږي هغه هم لږ انرژي ته اړتیا لري ښه یو کې ګرافیک کارت لګېدلی کومې کمپیوټر چې ګرافیک کارت لري هغه چارج کم کوي په نسبت د نورو ساده سکرینونه چې کومو کې دي هغه بیخ ډېر چارج کوي گرافیک کارت والا چارج هغه گرافیک خپل هم ډېر وي نو چارج نه بغیر مثال کې غواړي چې کیفیت کې د نه کار د ډیسیبل پن کلر قلم رنگ سور لږ وخت کې درته استعمال هم کوي د دې قلم رنگ هم بدلولای شي او لیزر پوینټر هم درته ښیم چې سره کوم استعمالېږي اوس راځم دغه اپشن ته آل چې کله زه 5 بټن ویم ټول سلایډونه ښکاري یا کسټم شو دغه ځای نه موږ تاسو کتلی شو کابل او د پکتیا زون دا 5 بټن ته بیا سیټینګ کوي چې کابل زون د انتخاب کوو کې د 5 بټن چې صرف هم دغه شو کې کوم سلایډونه هغه بکای او فرام دسم کولای شي چې له دریم نه تر پنځمه پورې د ښکاری نور د نه ښکاری ته چې ټول صحیح دي اډوانس سلایډ د څنګه بدلیږي مینوالي دلته یوز ټایمینګز د غیر فعال کړی ځکه د مینوالي انتخاب دا مطلب په کلیک باندې بدلیږي خو کوای چې نه په وخت دی بدلیږي اف پریزنت یو شرط هم ستر کی کو وخت سره ریکارډ په وخت باندې بدلیږي او که وخت نو ریکارډ د په کلیک باندې بدلیږي د اسمه د انتخاب که خامخا به وخت سره ریکارډ کې کلیک باندې نه بدلیږي او پریزنت ویو دلته هم ده الته هم ده تم چې اوکې کا F5 بټن ویم پریزنټیشن شروع کوم او دلته اوس راځم ځینې بټن نور دي نیکسټ پریویس راتلونکي سلایډ ته لاړ شه تیر شوي سلایډ ته لاړ شه او دلته کولی شي قلم راواخلئ لیزر پوینټر دې باندې کلیک کړم ماوس په لیزر پوینټر بدل شي ځینې استادان په پوهنتونونو کې یا په سیمینارونو کې دغه لیزر هم استعمالوي چې کله پروجیکټر لګولي اکثر خلک ګرځي کنه چې کله پریزنټیشن کوي داسې لاړ چې پریزنټیشن وي لږ ګرځېدا هم د یو تکتیک ده کنه پښتنې هم کې هلته خلکونه بیا ریموټ هم لري اکثره ریموټ باندې هم دغه کار کوي نیکسټ د ما بل کمپیوټر لاره ما سره یو HP کمپیوټر و هغه ریموټ لاره لرې ورته ولاړ کلیک به دې کې سلایډ به بدل شي
ویډیو بدلول ریموټ لیزر لپاره سیستمونه شته دغه ځای نه مثال کولای شي چې وایرلس ماوس استعمال کړي هلته ګرځي کلیک کوي یو چې د سره یا په دې ورانه باندې چې ماوس ته حرکت ورکوي اکثر وخت خو زه دغسې استعمالوم نو قلمونه هم شته چې دغه رقم کار کوي خو دغسې هم تاسو دوی نه هم استفاده کولی شئ ځینې خلک دغسې لیزر استعمالوي شي مثال اوور د لیزي ډاګ زه فعلا په دغه ځای کې یم یاده ته یې چې ملا صاحب چې جماعت کې ته چې سبق یې ګوته ورسره وړی دي چې که نه چې کوم ځای کې زه ورته ګورم چې ته معلوم ده که نه دا ډېر سخت تکتیک ده ګوره درس یا یو ناڅه پوښتنه کې کوم ځای ده ټول توجه سره ناست دي ښه که پوښتنه نه کوې که ټول ویډیو تاسو غوندې سم که نه ښه راځم نور بټنو ته پین کلر نه پین قلم دې راواخیست کلر هم شته پکې یا دلته تاسې مثال نقشې مو ته جوړولی شئ چې دا د کمپیوټر مانیټر ده ورسره په څنګ کې یو سی پي یو هم ده موږ ته یې ساده پښتو کې سی پي یو ورته وایو ساده انګلیش کې ساده پښتو کې ورته یې دا کیبورډ ده کیبورډ لري که بله معنا لري کیبورډ چا جوړه کړي دی ښه دا رقم ماوس هم ورته جوړولی شي یو داسې فرضي غوندې دا ټول له دې سره وصل دي ته دا مانیټر ده دا داسې ده دا هغسې ده دا رسم دې رنګ هم د قلم بدلوای شي دلته راشه په دې باندې کلیک کړه ورته چې دا رنګ یې داسې کار وکړه دې ته بدل کړه دا ماوس وغیره وغیره همدا رقم هایلایټر سره اخیستل چې مهمې نقطې څه په نښه کوو مارکر دا براون فاکس ده دا لیزي ډاګ ده په دې باندې لیکل میکل نقشې مقشې به جوړولی شي رنګ یې هم بدلولی شي او اریزر که سره واخله پنسل پاک ده دا ډیلیټ کړه دا ډیلیټ کړه دا ډیلیټ کړه دا ډیلیټ کړه ټول ډیلیټ کړه erase all ink on slide بیا راځم دې نه مخکې بل بټن موږ تاسو سره دې باندې کلیک کوو دا بټن هلته مو پریزنټر ویو کې ښه ډایرکټ لاړه پکتیا په سلایډ باندې ته کلیک او بل اپشن چې په دې کې زوم دغه برخه لږ نږدې وکړه ته د هند په واسطه بل طرف ته داسې وړلی شي دلته اسکیپ بټن ووایه خپل حالت ته ځي بل اپشن د دې موږ تاسو سره لاست ویو د اخري وار مچلدل یې هغه سلایډ ته لاړ شه او کسټم شو کوم یو کسټم شو راخلاصې کابل زون که پکتیا زون ډایرکټلی دې ځای یا پریزنټر ویو شو پریزنټر ویو ته بیا واوړه چې دې مانیټر کې به یو رقم ښکاري هلته به بل ډول ښکاري سکرین فرض کړه په تالار کې ګډوډي سره زبیو دې هغه جنجال سره افیس نه چې خلک ټول توجه هلته ستو دا سکرین چې د بلیک کې وایټ کې ورته بلیک کې کوي یا بیرته راشه دلته ورته وایي چې وایټ یا اسکیپ یا کلیک وکړئ اسکیپ بټن وایي چې خپل حالت ته راشي بیا راځو ډسپلی سیټینګ موږ تاسې رایټ کلیک کوي دغه ځای نه ریزالوشن چارج چې تاسې انتخاب کړي هغه مناسب سیټینګ دی او ایرو اپشنز اوس اټومیټک دی اټومیټک دا معنی چې دا لږ دلته پرېږدې ته په خپله پټېږي پټ شو که نه بیا چې ماوس حرکت ورکړي بیا ښکاري ویزیبل مطلب تل ډېر ښکاري ټول ښکته ګوري دا ولې او هیډن تل دې پټ وي هیلپ ته راځمه که وخت دې ورسره ریکارډ کړی هغه وخت درولی غواړي چا پوښتنه په منځ کې وکړل چې سلایډ بدل نه شي پاس باندې به کلیک چې ودرېږي په دغه ځای باندې او انډ شو سره شو ختمېږي هیلپ ته راځم مهمې شارټ کټ د پاور پوینټ پروګرام په دغه ځای کې دي عادي ډول نه ښکاري ښه شو به شروع کړي دلته به راشي په هیلپ باندې به کلیک ایڈوانس ټو د نیکسټ سلایډ راتلونکي سلایډ ته په کوم بټن تللی شو ان بټن که ووایم راتلونکي سلایډ ته ځي کلیک کوه کې هم ځي سپیس بټن که ووایم ځي رایټ یا ډاون ایرو کی که ووایم هم راتلونکي سلایډ ته ځي انټر یا پیج ډاون تیر شوي سلایډ ته پریویس سلایډ ته په کوم بټن ځي پی بټن سره هم ځي بیک سپیس لیفټ اور اپ ایرو کی اور پیج اپ رایټ کلیک او دغه رقم نورې شارټ کټ هم دي کې دلته تاسو ته زه نور مهم وکړم چې ډېرې موږ تاسو استعمالوو هغه ان کا لیزر پوینټر ده
که غواړئ چې دغه پوینټر دغه شی ډایرکټ د شو په دوران کې په قلم باندې بدل کی کنټرول پی به وایي په عادي حالت کې کنټرول پی د پرنٹ شارټ کټ ده خو د شو په دوران کې غشی چې دا غشی د وکتور دا په قلم باندې بدلی او کنټرول پلس آی په هایلایټر باندې بدلی هغه زیړ رنګ چې اکثر استعمالي کی هغه موږ تاسو مارکر هم استعمالو او کنټرول پلس ای بیرته په ایرو غشی باندې بدلی او کنټرول پلس ای په ریزر بدلی او کنټرول پلس ام دا کوم لیکل دي چې کوي دا پټ او ښکارا کوي ډیلیټ کوي نه صرف ښکارا کول او پټول کوي او ای بٹن چې دا غشي چې دا یا دا پوینټر چې دا په دا د کنټرول پلس ای سره ریزر باندې بدلیږي خو ای کوي چې څومره رنگونه ټول په یو ډیلیټ کیږي ای صرف دغه شارټ کټ ده او دلته چې کوم د لیزر باندې بدلې کنټرول پلس ال بوه نو راځي چې زم چې کومه ګوره کنټرول پلس پی پین تر جوړ قلم چې د لیکل امضا دي کوله کنټرول پلس آی هایلایټر تر جوړ کنټرول پلس ال لیزر تر جوړ کنټرول پلس ای پنسل پاک تر جوړ او کنټرول په یو ډیلیټ کې صرف ای بٹن بوه دا د موږ تاسو نن ورځې درس او دا هغه چې ما مخکې ریکارډ کړی دا غوښتل ته ولګم نن انګلیزي 11 بجې به ریویو هلپ ان شاء الله کې ژوند بل ورځ